قدرمنو سلامونه او احترامات افسر افغان ما په پیښور کې وو د نوامبر 15مه نیټه ده او خو ګپ ګپ یخ دی. عزیز لالاوی چې د یخ شپې ته ګوره او ستا بهانې ته ګوره ځوانه چې هر چرته یې د قام شملې ته ګوره. بیخي یو ناڅاپي مشاعره مو را جوړه کړه او په دې نننۍ مشاعره کې زه یوازینی شاعر ومېما، خو اوس دا ناڅاپي څنګه را جوړه شوه دا قصه درته کومه. زما په خوا کې ناست ډېر محترم قاري صاحب چې کله را سره میلاو شو نو داسې خوږ او مینه ناک او درون اواز یې وکړو افسر جانه په خیرونه او یو کلکه غاړه یې راکړه. زمونږ ورسره ډېره مینه هم ده. نو ما وی چې یاره مونږ خو ټپک او شعر وی او سندره وی او د پښتون کلتور ادب دپاره، نو ما وی هسې نه چې قاري صاحب وایي چې چېرته خاطر دروند کړي، خو بیا چې مې قاري صاحب واورېد د سوچ د فکر د علم د چې څومره عمر دی او بیا د په خبرو کې کومه جوړتیا وه او د په نړیوال کش باندې چې کوم نظر لرو انسانیت ته هغه ډېر زیات زما زړه ته راتېر شو. نو ما وی چې قاري صاحب اوس خو به په هر حال باندې ناڅاپي کوو، ځکه مې زه خو اول یېرېدم چې دا خو قاري صاحب وی چې خامخا به یې کوو او قاري صاحب هم ښایست څرګند کو. نو د تولاندۍ د اسي صاحب د دغه دوه شعرونو نه به شروع کوم. قاري صاحب تاسو ته ډالۍ وي او قاري صاحب بیا به ستاسو خبرې هم اورو، چونکې د قاري صاحب یو بله خبره مې ډېره خوښه شوه د انسانیت په بنیاد باندې. قاري صاحب وایي چې د انسان زړه ماتول نه پکار او د هر انسان احترام پکار دی. بیا راته د نوح علیه السلام یو خبره وکړه، یو ډېره ښه قصه وه. وایي چې نوح علیه السلام کله خپل د قوم نه تنګ شو او بیخي د ستونزو مشکل سره مخ شو، نو الله ته یې وایي چې دا قوم لکه یو قسمه خیره وکړه چې دا برباد کړي دا تباه کړي. نو الله نوح علیه السلام ته وایي چې ته د خاورو داسې لوښي جوړ کړه. همداسې ده که نه قاري صاحب؟ نو هغه چې ځان ستړی کړو د خاورو لوښي جوړ کړه، نو بیا ورته وایي چې دا لوښي اوس ځمکې لا راواچوه چې ټول مات شي. نوح علیه السلام لږ زړه خفه شو چې یاره لکه دا دومره ما ځان ستړی کړو لوښي مې جوړ کړه. نو الله ورته بیا وایي چې زما دا انسانان چې دا زما شاهکار تخلیق دی او الله خپله انسان ته احسن تقویم ویلی دي چې دا څومره په خوارۍ په زیار باندې ما جوړ کړي دي، د دیو بربادول د دیو تباه کول، که دا د هر رنګ نسل ذات پات مذهب مسلک سره تعلق ساتي، خو دا خو بیا هم د الله بنده دی که نه. نو تاسو سوچ کوئ د قاري صاحب دې خبرې ته چې انسانیت څومره لویه رشته ده. او ځکه خو زرین پریشان صاحب خدای بخلی وایي چې لوی مذهب انسانیت دی، محبت لویه سجده ده. نو ما د تولاندۍ د اسي صاحب شعرونه وی بیا به د قاري صاحب خپل شعرونه هم ویمه او بیا به اخري کلمات تاسو ویئ. د تولاندۍ اسي صاحب وایي حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي، نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه ربه توبه، خو بیا هم څه به د تاوان شي د دې ځمکې په مخ که چرې هر سړی انسان شي. نو په کار ده چې موږ اول انسانان شو. قاري صاحب قاري صاحب د خپل یو څو شعرونه درته وایم، نوی غزل دی او ستاسو د مینه دومره جوره ده چې دا راته زه په ترنم کې وایم دا یو څو شعرونه که ستاسو اجازت وي. اجازت دی جی. شعر دی چې او د دلبر وهم اغستی یما جی زورور وهم اغستی یما نن میں په هیچا تسلی نه کیږي، نن میں په هیچ چا تسلی نه کیږي، نن څه کافر وهم اغستی یما جی زورور وهم اغستی یما تک د بر پښتون په غم ککړې، تک د بر پښتون په غم ککړې، زه هم د لر وهم اغستی یما جی زورور وهم اغستی یما. شعر دی پکې قاري صاحب چې بیا پټ مخونه نن باګرام ته راغله، بیا پټ مخونه
نن باګرام ته راغله د پېښور وهم اغستی یما جی زورور وهم اغستی یما مقطع ده چې د افغان فکر د ښکلا تصور د افغان فکر د ښکلا تصور خود افسر وهم اغستی یما جی زورور وهم اغستی یما او د دلبر وهم اغستی یما جی زورور وهم اغستی یما او قدرمنو هم د دغې سره زمونږ ډېر محترم خوږ قاري صاحب چې رښتیا خبره ده ما ته ډېر خوند راکو او زه اوس پته نشته دی خو زمونږ د شعر سره د ټپې سره د ادب سره زمونږ قاري صاحبان زمونږ عالمان ډېره زیاته مینه کوي مفتي معاذ صاحب شو په کراچۍ کې یو ډېر لوی عالم و هغه چې کله ما سره میلاو شو بیا هغو سره موږ یو ناڅاپي وکړه داسې تېره ورځ په کارخانو کې قاري صاحب زمونږ یو ډېر ښه مولانا صاحب و نو د دې نه پته لګي چې اوس د دیو په فکر کې تنوع ښکلا مینه رنګارنګي او تاسو د هغه لړۍ کړی یې تسلسل یې نو قاري صاحب تاسو را سره څه خبره شریکوئ زه به خوشحاله یم افسر جانه تاسو خو ډېرې ښایسته خبرې وکړې دې کې به زه څه ووایم خو البته زه به تاسو ته دومره صرف ووایم جی چې ستاسو ټولې خبرې د خوند او د فن او د مینې محبت دي ځکه مونږ خلک د دې سره ډېره مینه لرو او بل تاسو په خپلو شعرونو کې په خپلو خبرو کې ټول عمر د پښتنو د مسلمانانو د یووالي کوشش کړی دی هغې ته م یو ښه درس ورکړی دی او ما ته ډېر زیات خوند راکوي چې ستاسو دا شعرونه زه اورم او ډېره مینه ورسره لرم نو الله دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي دا تاسو راتلونکي نسل ته راتلونکي کول ته یو سبق ورکوي د مینې محبت د اتحاد د اتفاق او زمونږ دا تاسو چې کومې خبرې کوئ که دا یو سړی آزاد ذهن لري کلاو ذهن لري او پښتو په کلچر په ادب باندې پوهېږي نو زه یم چې یو ډېر ښه سبق به ترېنه واخلي نو الله یې تاسو ته افسر جان نور توفیق درکړي ډېره مینه او احترام قاري صاحب ډېرې درنې او خوږې خبرې دې وکړې رښتیا خبره دا ده که موږ د ذهنونو تالي لرې کړو نو دغه ټول څیزونه د دنیا زموږ شریکه ده اقبال شاکر صاحب وایي دا نه چې څوک د خپلې نظریې بدلې کړي خو لږې د دا منفي رویې بدلې کړي دا دنیا منګه په مثبت رویو باندې مخ په وړاندې وړی شو دا زموږ شریک کلی دی او د اردو یو شاعر وایي که نه قاري صاحب چې اوس مصور که هر شاهکار 60-65 برس اور بس یعنی د الله تعالی هر شاهکار چې دی اوس اوسط لګېدلی دی نو 15 یا 15 کاله د انسان عمري په دې 15 یا 15 کاله کې موږ دې له نو پیدا چې زه دې تا قتلو ما ته دې ما قتلې زه دې په تا فتوې لګو ما ته دې په ما زه دې ستا نه نفرت کوم ته دې زما نه موږ د مینې په بنیاد دا رشته مخکې بوځو او څنګه چې تاسو د کلتور د معیار خبره وکړه نو دانش صاحب وایي چې منمه مجبوری ده چېرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه معیار خو به ساتو موږ هر ځای کې د معیار خیال ساتو دا مو جذبه ده چې د خپل کلتور رښتونې نمایندګي وکړو او په دغه شعرونو به قاري صاحب دا نننۍ ناڅاپي او داسې خاموشه او ښکلې ناڅاپي ده چونکې ستاسو د وجې نه په محفل کې ډېر تبرک دی ډېر انوارات دي نو په دغه شعرونو به یې پای ته رسوم دا هم زما شعرونه دي چې زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین زه په دې ملا مین دا ملا په ما مین او زم بڼو له بیا ورکا مړ په دې ادا مین لب در کوم لیمه راکا خوښ په دې سودا مین او تا باندې مین افغان نن په بل چا بیا مین هم د دغې سره د نن د پېښور د یخې شپې دا ناڅاپي د قاري صاحب تر څنګه پای ته رسي په دې پیغام سره چې دا عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه راځئ چې مینه وکړو خوشحاله او بریالي اوسئ